صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی وی زنانا دا د پختای نه پیدا کړی شوی دا. اوس کې سره وای چې زبر پختای نه غون پختای کګی کنه په پختای کې دا منس کوبي وای فین قمتها کسرتها کله پختای نه غول غواړي نو پختای به ماته او کته چې فائدہ علم نو پختای به کګی او فائدہ به پیاله. اور بیان اللہ حبیب بالروایات کی فرمائے لی اور حجۃ الوداع کی تخبل تقریر کی فرمائے لی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء. دا اللہ حبیبی دا زنانو بارک زما دا خیر وصیت واورئی وی زنانا دا دا پختای نا پیدا کړی شوی او کوک زی پا پختای کی دا غی اعلا زی اوچت زی پختای کی کوک وی وی کتا شروع شی دا پختای نیغم نماتا بیکی او کپریزی نو کوگوالے بپکی. یعنی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی چې ګوره بعضې خبرې په زنانه کې به داسې وي چې هغه به د خاوند د طبیعت موافق ني خو چې شریعت ویلي چې صبر وکړه نو دی به صبر کوي. بعضې خبرې داسې وي انشاءالله که مو کوي ذکر به کړو چې په هغې به خاوند چې شمپوشي نه کوي بلکې بیا به ښځه که نوره څه لاره ني طلاق به ورکوي. او که دی په بعضې خبرو چې شریعت ویلي چې په دې به چې شمپوشي نه کوي او صبر به نه کوي او په هغې صبر وکړو نو بیا د دیوسۍ په درجه کې راځي. او بعضې دا خبرې چې کور کې یا ډوډۍ وختي شوه یا ناوخته شوه مالګه ډېره ده یا کمه ده نو دا خبرو باندې په کور کې جګړې او پرزولي دی پکار. دا لږ ډېر کوږوالی به خامخا د زنانو په طبیعت کې وي. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا هم د مسلم شریف حدیث دی وی لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر رواه مسلم. و یو مومن سړی ببلی مومن خزی یعنی خپلی بیبی سره بغض نه ساتي کدا غینه یو خوی خوښ نه دی نو په بل به راضی شي. او د نیکانو خلکو ګوره دا صفت دی ګوره د مچ طریقه سره ټول بدن کې مچ په صفا ځای نه کیني او چې چرته زخم دی لټوي. باید سړي کې به سل خویونه دي نو هغه سل خویونه به موږ ته نه ښکاري او هغه یو عیب به ښکاري. د دې سړي نفس او خوی د مچ پشان دی او دا په حیواناتو کې بیکاره حیوان دی. ځکه الله مثال پیش کړی قرآن شریف کې چې لن یخلقوا ذبابا وایي که ټول اولیاء بزرګان مړي ژوندي پیغمبران انسانان راجمع شي یو مچ نشي پیدا کولی. دا هغه انسان خوی د مچ پشان دی چې یو سړي کې ډېرې خوبۍ دي هغې له نه ګوري او یو عیب له پکې ګوري. او دا همیشه لپاره دعا کوي دا د بل عیبونه چې سړي له سترګو له مخې نو دا د نقو سلامه ده. دعا کې دا دعا هم کوي چې یا الٰه العالمین خپل عیبونه ما له مخې لکې او د نورو عیبونو پسې ما مکې. کله ګوره زندګي داسې ګرانه شي چې فلاني کې دا شی دی او فلاني کې دا شی دی بس ټوله ورځ دا سوچونه او فکرونه کې که په دې نیت وي چې دکې دا عیب دی او ته ورته دعا غواړې او د دعوت چې کومه طریقه ده هغه ورته پیش کې نو خو دا ډېره ښه خبره ده چې ته ورته د الله دربار کې جاړې او دعوت ورکې. او که تس داسې چې د خلکو عیبونه شمېرې او هغې پسې ګرځې نو دا خو د مچ خو یو خصلت دی دا خو د مچ خو یو خصلت دی بلکې خپل عیبونه کامل انسان هغه دی چې د له خپل عیبونه مخې لري او د نورو د عیبونو نه څه دی د هغې نه بلکل دی د ړوند په شان وي د هغې نه دی د ړوند په شان وي. د الله حبیب فرمایي مومن به د مومن سره مومنې بیبي سره بغض نه ساتي که یو خوی تستا خوښ نه دی نو وایي په بل به ترې راضي شي. امام مسلم رحمه الله دا حدیث ذکر کړی دی. حدیث پاک کې راغلی معاویه ابن حیدہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته راغلی نو ویل چې رالم ما یا رسول الله ما حق زوجة احدنا علیه. نور هم ډېر تپوسونه وکړل وی دا الله حبیب په مونږ باندې یو مونږ کې چې کوم صحابه او مؤمنان مسلمانان دي د بیبي په څه حق دی. نو دا الله حبیب ورته وایي ان تطعمها اذا طعمت چې ته خوراک کې هغې له به م ورکې. دا نه نفقه په چا واجب ده نو دا نه چې ښځې به نوکرۍ کوي او د سړو سره به اوږه اوږه باندې دفتر کې ناستې وي
او ته به دا د تصدیق وخت دی دغه په خبره باندې او هغه سیاسي مليانو پسې باندې ځي چې هغه خپل زنانا اسمبلی پورې خو رسول دغه په خبره باندې ځکه الله حبیب فرمایلی کوم ځای کې چې یو زنانا او بل ناری نه او د دې خلوت راشي نو دریم ور سره د الله حبیب وي شیطان دی سید الکائنات فرمایي یو زنانا او بل ور سره ناری نه دی یو بل سره خبرې اترې کوي مصافحه کوي نو دریم ور سره شیطان دی دغه په خبره نو زنانو باندې نوکرای کارونه مارونه نشتا او باندې ضروري کې داغي علاج کده پردي پورا انتظامی شریعت جواز ورکړي چې پورا کامل د پردي تنظیم دی دارنګ زنانو باندې دام شنان نفقه په خاون لازم ده دا باز علاقو کې چې زنانه په پټو کې کارونه کوي د غرونو نه لرګي راړي نو دا د خلقو د شریعت نه خلاف کار دی او دا د غیرت اسلامي نه خلاف طریقه کار د خزي کار دی د کور د نظمواري او بار نان نفقه خشاک راړل لرګي راړل پټه سنبالول دا چا کار دی نو الله حبيب ورته وي ان تطعمها اذا طعمت چې ته خوراک کې نو دې ته ورکې او بعض مفسرین لیکلي دي دا ابو لهب هغه مزمت چې سوره لهب کې بیانای وي وامراته حماله الحطب وای دا د مکی سردار او مالدار سړی خدای باوجود به خزي د غرن لرګي راړل الله وای دوره د مزمت کار یو طرف لوي چې د خاندان مشرم او د قریشو په مشرانو کې مالدار می او دوره د بے خوندۍ کار چې خزه د کور نه بار دی او د غرن لرګي راړي نو دا د بے خوندۍ او د شریعت نه خلاف صفت ده ان تطعمها اذا طعمت یو حق دار و تکسوها اذا اکتسیت چې ته جامې ځان لا چې غیله بم د خپل وس او طاقت مناسب جامې راړي ولا تضرب الوجه کده وال ضرورت مراغه نو په مخ بوال لکه ور په مخ باندې وال د معصوم د شاګرد د بچی د بیبي دا په شریعت کې حرام دي تر دې چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دا منع کړي یو زناور بم په مخ څوک نه وای کچا زناور په مخ باندې گزار ورکو نو دام په شریعت کې ناروا دي دیو جن آباز استادان سکولونو کې یا باز حافظانو سره علم خونی نو معشومان په مخ مخ تکي او دا علماء لیکلي چې د اندازې مطابق وایي معشوم وای کچا د شریعت د حدود نه زیات سیوا والو نو پرز د قیامت باغ د خپل حق تپوس کوي او د معشوم نه بخنه غختلم معتبر نه دي تر سوچ بالغ شوی نه دغه خبره ده دا شریعت مسله یو معشوم سره چا ظلم زیاته وکړو او د معشوم نه معافي غواړي نو د بلوغ نه مخکې راغه معافي معتبر نه کمور پلارم په سزا ورکولو کې د حد نه تجاوز وکړو نو پرز د قیامت باندې تپوس کوي ٹھیک دش مناسب سزا اولاد تپکار دی حدیث پاک کې راغلی و یو سړی چې پاوکم دو شیر اوربشي یا غنم یا اور خیرات کی او بل طرف له یو سړی داغه په مقابله کې بشیله ادب ورکی نو د دې د دړی خیرات نه ثواب زیات دی بچی ته ادب ورکو د الله نه بچی ورول بچو ته مناسب سزا ورکول د شریعت حکم دی بلکې بچی ته ادب ورکول د پاوکم دړی خیرات او غنم او اورو نزیات اجر او ثواب لري او د حد نه تجاوز بسړې نه کوي پاږي د حد نه تجاوز په پای کې نه کوي ولا تضرب الوجه فمخ باندې وهل بری نو باندې کارونه ګوره دا په شریعت کې شی وي شریعت نه خلاف کله سکول استادانی کباز ناپوه حافظان وی کمور او پلار وی قبل مشر ده نو حیوان چې په مخ باندې وال ناروا دي نو د انسان د من کولم رب العالمین والا حبیب منک چې په مخ باندې وال منک یو جنبای سيزونه دا شریعت نه خلاف لکه زموږ د سکولونو کې دا پابندي باندې کسانو ته پوسم کړي دا مسله وردا مسله دا چې یو کس ډېر لوی عزت والے خوراله راغ نو پاسې بولنا او که هغه دا پاسې دل خوخ نه غني کوته ولا پاسې دي او هغه په پاسې دو خوشحال نه دي نو جایز قدر لري دې په خبر باندې لکه مثال په تور یو لوی عالم راغی لوی ولی او بزرگ راغی مشر نه مشر راغی نو کاغه دا مطالبه کوي چې مال به پاسې لکه سکول استادان لکه پانی سي سزا ورکړي نو الله حبيب فرمایلی څوک چې راغواړي چې مال لري خلق داسې برابر ودرېږي نو ځان له جهنم کې ځای تیار کړي کله دا مطالبه کوي بعضي استادان طالب علمانو له سزا ورکړي چې زراله متاثر له پانه سي دی نو چې دی وایي چې مال دې پاسي او دا مطالبه کوي نو جهنم کې ځان لزه تیار
او کنه استاد خفقی وای چې مال مو پاسه خدای باوجود بعض کسان پاسه دل نبی علیه جواز حکم شته. سید الکائنات نبوی عظیم شخصیت سوک دا اللہ حبیب چې براغ صحابه کرام ول نه پاسه دغه خبره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په مجلس مبارکه تراتلو نو صحابه کرام ورته پاسه دل دا پاسه دل کو څوک ضروری ګڼي او هغه چې چاله پانه سي په خفقی دا په شریعت کې ناروا دي. ولا تضرب الوجه په مخ بوال لکه ولا تقبح یعنی کنزل سپک سپور بنکه با سره پکو کې او بچولا کنزل کوي چې ګوره دا کنزل ملائک په عملنامه کې ولیکي لکه رب کریم دا کنزل لګوري په یو کنزل بده د څومره تباہی کیږي په خبره باجا غناکار کنزل کوي او باج قوام داسې کنزل کوي چې پاغي باندې کافر کیږي کله ورته استا مذهب داسې کوي او استاد پلار مذهب دا نو مذهب زموږ استاد قرآن او سنت او سید الکائنات ته او دا مسله چې چا قرآن ته کنځلیو کې یا سید الکائنات ته کنځلیو کې هغه کافر شو چې کافر شو دا نه کام ماته بعض خلک داسې کنځلې کوي چې هغه د بار یو ځل یو مسله چار وړو موږ مسله حل کول هغه ما دی ویلي چې پراله الله او رسول مراوسو مې نه منم دغه خبره باندې نو بیا غي ناس ول میرا سره کافر شوی دی اسلامی قانون شته نه چې موږ تیر اثر وو او دغه مراده د خزینه بیغمه ده خزه په طلاق شي چې دې دور یې نسبکاوي کوي کراله الله او رسول راغ نو نه من کافر به نبی رسول الله توي او تاتي بالله والملائکه قبیله خبر به علمنو چې مونږ ته الله او ملائک داسې مخامخ راوړي دغه خبره نو باز خلکو دا وي چې وایي کده الله را وستو مې نه من کراته دی پیغمبر را وستو مې نه من نو دا سړی بیا کافر شي او دا ور سره دا بل خبره به زکو کا سړی نه چې سر لړکې نو الله سي بیا کار نه کوي او دا باز خلکو په دې کار نه جوړي کافر شو کوي که خزه طلاق شو نو په دې خپتیږي په دې خبره وایي دا باز خلکو په دې کار نه جوړوي یو ځل یو څوک مسلې لراغله مورته دا کفر خبره دا او نکام ماتيږي نو د کفر پاغي پروا نه وي خني قوم ماتيږي یعنی د دنیا کار سره غمي خود کافر کېدو غم را سره نشته نو دا چې سره کافر شونه نکاح ور سره ختمه خدای مې ور سره دی د پاروي چې د باز خلکو په کفر سکار نه خو چې ولوي چې خزه د طلاق شونه په دې باندې خفقي ويږي په خبره نو باز کنځلي داسي د الله حبيب وای ولا تقبح بدر دې بنوي ولا تهجر الا في البيت د خزه نه خاون خفم شو نو دې په کور کې هجران کوي خدا باندې کوي چې کور پرې خو دې او تخفیر کور باندې پرېږي ندی ترتیب سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته دا حقوق ذکر کړي حجۃ الوداع کې فرمایلی لکه دا حدیث تاسو واقعا واورېدا حجۃ الوداع کې الله د حبیب دا معجزه وا چې په یو خطبه کې ټول دین بیان کړي دیو جناغتا سے خطبه دا چې د بندگانو حق دا الله حق اسے پکې نه دی پرې مشهور خطبه دا خطبه د حجۃ الوداع حدیث پاک کې راغلی ترمذی شریف حدیث ته ابن ماجه ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع کې د خپل اوخې د پاسه ولاړو خطبه وی دا الله حمد وی په الله باندې ثنا وی لوی وګد وصیت او په پاغه کې دام وی الا واستوصوا بالنساء خیرا خبردار شي امتیان او دا یو قسم تاخیری خطبه حساب دا الله حبیب په دې خطبه کې دا څه وی ورا شي خذوا عني مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا راشی خلق دین او د حج طریقې را نزدکای کې دیشی د دې کال نفس زما او تاسو ملاقات نشي ذکر داسې پیشنګوي د الله د طرف نه راغی نبی علیہ السلام میدان عرفات کې ولاړو او جبرئیل امین علیہ السلام وحرا وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ وی دین مکمل شو با صحابہ پا جڑا شو چاورتے ہو نہیں جاڑائی وی نبی و مقصد دا پار دنیا تا اللہ تلی او مقصد اللہ وی پورا شو اس با نبی زمین رخصتی کی صلی اللہ علیہ وسلم ندا اللہ حبیب ولا واستوصوا بالنساء خیرا خبردار شئی دا خیر وصیت دا زنانو بارکی واوری علاوہ جناپو زنانو اسلام کے زمون حقوق نشتا دا اللہ حبیب چې کوم حقوق بندگانو لور کړی دا سی بسوک د مور نه پیدا شي دا سی حقونه باور کی دا خو زمون په دماغو کې فطور دی کوم حقوق چې الله حبیب حیوانات لور کړی ناری نو ته ور کړی زنانو ته ور کړی
هغه شان حقوق سو پر کولیش کله الله حبیب د چا پورا حقوق نینو بل څوک د چا حقوق بیان وی فانما هن عوان عندكم دا خستاسو کور کې داسې دی لکه کې دیانی تا پارګور هغه قید قبول کړي په کور کې لیس تملکون منهن شیئا غیر ذلک یادا معنا مو چې ان فانهن عوان عندكم دا هو یو سوالی شی د تاسو کور کې لکه چانه یو شی سوالی راړو او خاص خاص فائدې بداغې نه اله تدانه چې ګنې دی مالک ادا و خرڅه او پدی و پټی کارونه کې او پدی باندې کوي دکانداري کې دا یو سوالن شی دی او د نکاح او د شریعت او قران د وجنه چې کومي فائدې یا والے سیوای کار ته نشي کوله اغستانه حق شتا او نه داغه حق ته لرل شي وینه مالکان تاسو د دین سشي مگر دغه الا یاتین بفاحشه مبینه مگر دا کدی راتلو کل په یو کار د به ای سرغن سرا نفعن فعل کدا سی یو کار شریعت نه خلاف کو نداغي د نصیحت څخه طریقه فهجروهن فی المضاجع نددین جدا شی په بسترو کې یو طریقه دا بس بایکاټو کا خفقانو اور الله حبیب هم دغه شان کړو بیان والی ندی او بایکاټ کړ کله چې اړ فتوحات رال نبی بیان نبی علیہ السلام نه د زیادت خرچي مطالبه وکړه نبی او خو دا حق شته خاون لوي چې تاسو سره مال ډیر شو موږ لګي خرچي ډیر کړ خو چون کې دا کور د سید الکائنات کور او د بیانو د شان سره دا مناسب نو چې د دنیا د مال او د جامو مطالبه وکي د الله حبیب ناراض شو یو میاش قسم خو کور ته نه راځي دغه خبره یو میاش کور ته نه راځي او دا غره کې بعضی وایي چې واقعام شی چې الله حبیب د سورلای نه ورزیدل نوخته خوښ شي وخته وته و نه هغه د وجنم د الله حبیب دا بالخانه را کوزیدونه او یو میاش پس د الله حبیب چې یو میاش قسم خړل نو راغه د بالخانه او د قران د آیاتونه الله را نازل کړو فرمایا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها اے حبیب دی بیانو ته وایا چې زما د حبیب په کور کې نو کتا سو دنیا او د دنیا زینت غواړي نو زما د حبیب په کور کې دنیا او د دنیا زینتونه نشتا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا راشی چې زما لاس کې سیا بدر لدر کبو نور و رخصت کم یعنی طلاق بدر دا آیات راغ الله حبیب راغ او رمبه ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کور ترادن نشو وی الله یو پیغام را لګل او پلار شه د مور او پلار سره مشوره وکړه او دا آیات ورته ویني بیلی په جړا شو ورته وی قربان ستا بارکی وزد مور او پلار سره مشوره کو زما دنیا او د دنیا زیب زینت خو خنره بس زما د حبیب په کور کې کنارای کوږي او کتري دا مې فخر او ټول بیان د غشانوي نو یو د نصیحت طریقه دا چې به بستر کې جدا شي او که پدی ونشي نو وضربوهن ضربا غیر مبرح وهلو کو خجدا سے وهلني چې پای کې په سرمن کې داغ جوړي یا په کېبو کې ماتي او الله حبیب ابتدا کې منع کړو چې زنانه به وهینا وګي په خبره نو عمر رضی الله عنه ورته قربان تا خود زنانو د والو نه منع کړی او زنانه په خاوندانو زړورې شو دا الله حبیب ورته وی وهی مناسب وال کوي د چکل اجازه شو دا الله حبیب پور ته ډېر زنانه د ګیلې لپاره راغی ځکه با برکت دور او چاله وسه تکلیف نو د جړاو د فریاد دی او د الله حبیب ته خپل تکلیف ذکر کو او ارحم الراحمین به رحمت ډېر زنانه د شکایت په تور د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی او بس هغه دور داسې د امت د تسلی دور هغه موږ حدیث کې تیر شو یو صحابي باغ غسته او صافت راغی ناغه باغ مالک لوي یا خو نیمه پیسې را لکه مې کاو یا را سره نور لین دینو کا هغه ته قسم خوړې شینو کو ما در باندې باغ خرڅ کړي نور پړونه پسر کو الله د حبیب کور تر راغی چې زما بچي باغ غسته او آفت اسماني راغی باغ هلاک د الله حبیب او صحابي رو
ورته وای خطا دې نه قسم خوړلې چې نیکی به نه کو چې ته وایې چې تا سره نه خبره کوم او نه در نه معاف کوم او قسم دې وخوړو. و صحابه خو عجیب خلق وکنه ګور هغه مثال څوک پیش کولی شي. دیو ځای موجوده دور کې آباد خلکو قلم راغسته فلانه صحابي داسو فلانه داسو نو دا خله دې خدای ماته کی او کدی کی چې دې خله نو ګور او صحابه شان نو ګور او ورته الله حبیب گواشه ټول باغ رسمه ولا پرې دې خبره وی هر څه ورته هغه صفات سو کول شي کم چې صحابه کرام دا الله حبیب له تا نه کین قسم خوړلې وی دا الله حبیب گواشه ما ورته ارس پرې خو نتی یو پیسې غواړم او باغم دش نو وهل بکوي خدا سے سخ وهل بني فإن أطعنكم کچری په وهل باندې استاسو تابعداریو کا فلا تبغوا عليهن سبيلا نو بل لار بن لټوي چې هغه طلاق لار را ازمو د پښتنو خو د ټولو نمبخ کې هغه طلاق مسله کور کې مسله نه ذکر خو د خاون حق نه پیژني خاون د خځې حق نه پیژني لکه قران خو موږ من رسته او کس دکو نو تش الفاظ از دکو پیږي خبر باندې قران الفاظ او تلاوت کو په معنا نه کوئی ګو بجر ده وخت یو کتاب کته عربی ولي مفتی وفات شوی اوس الله دې ټول مردگان وبخي محمد عثیمین داونو نو چاته تکوس کړي چې اوسره د قران په معنا نه کوي او تلاوت کوي نو ثواب کی کنا وی ثواب کی خدا سره لکه یو سړی وای تبز د کوم خو د تب کتاب لولي خو په مقصد د تب نه کوي پیږي خبر باندې تب باندې ظاهری علاج ده کنه قران د باطن علاج ده د زړه د بیمارو علاج ده د شرک علاج ده پکې د کفر علاج ده د کینې او د حسد علاج ده د پریشانو د تکالیف علاج ده نو دا داسې لستلی لکه یو طبيب طب زده کوي او د طب هغه الفاظ لولي خو د طب په مقصد نه پوهېږي پوهېږئ په خبره نو قرآن موږ زده کوو نه د ټیم د وي سی آر ماحول دی بیا کې ښځه د خاوند حق نه پېژني او خاوند د ښځې حق نه پېژني ورنه دا داسې کتاب دی چې الله ویلي چې دې غرونه سوري کوي نو انسان ته به څنګه په دې هدایت نه ملاویږي او موږ د هدایت کتاب د منځ ایسته دې وجه نه د الله بندګانو چې دا کتاب دې په لګوره یو خبره ته سوچ کوئ الله چې د خپل حبیب د بیبیانو د کور د پارا د کمی خبره انتخاب کړي هغه نه بلوي شي نبی رسول الله د تمام پیغمبرانو امام دې کنه او سید البشر دې کنه داغه د بیبیانو د کور د انتخاب د پاره الله کوم خبره کړي الله چې د خپل حبیب د بیبیانو د کور د پاره کوم شیخ وخت کړي نو هغه شیخ زموږ استاد کور کې مراشد اصلاح برازي او کنا غشی مين بیا اسلامات غواړو نو الله د خپل حبیب بیبیانو ته وای واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ای زما د حبیب بیبیانو هغه شی یادوي چې تاسو په کور کې لسته شي څه شی کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم دا کور کې لسته شي نو تاسو ګورئ چې د زنانو الله اخلاقو کې تبدیلی راولي کنه راولي اخلاقو کې الله تبدیلی راولي بلکې دا خوستا ماحول له دې باز علاقو کسان دی غي زموږ درس کې سټي وړي نو خاوند راغله وي کې سټي می خزي اورېدي د امریکای په ماحول کې وی د دریم چت میټه وی کتر وګرځول د قران د درس سره ودا خرصوم هم نه پچا دې په خبره قران سره الله رب العزت په زندګو کې انقلاب راولي هغه خلک چې باندې چا حکومت نه کولو ولونه د ژوندۍ خولې قران پاک دینه څوک جوړ کړ عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه یو ځل کې را روانو نو وی جړل په خبره تاریخ کتابونو لیکلي چا ورته ونی جاړ یو نه جړل پدې چې نن کافر زما د نوم نه خلق یې او دې لیکن یو خراب کړو نو پلار والا موټه کول رالې دا یو خره زمونږ د معاش دغه یو ځنی او تا غو خرخ کړي وې د اسلام د وجنه الله مونږ ته سمره عزت راکړي د اسلام د وجنه الله نګره عزت راځي اخلاق او اصلاح د کورونو بکیږي د الله په کتاب دا د هدایت کتاب دې کنه دا د اصلاح کتاب دې او کنه نو چې دا موږ د کور نه استه دا هغه په ځای ټیم دی وی سی آر دې خپل خوخه د خواهش تابعداري ده نو زموږ کور اصلاح وسوش نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا خبردار شئ استاسم په بیبیانو حقونه دي او د بیبیانو در باندې حقونه دي فحقکم علیهن استاسو حق په بیبیان یو دام دي
چې ستا خوښه نه وي نو چاله به دا کور کې اجازت نه کوي چې دا مې تره زوی دی او دا مې ماما زوی دی دا مې رشته دار دی چاله به اجازت نه کوي او د دې حق پتا سودا دی چې دې سره به سلوک کوي د وس طاقت مناسب جامې ور کوي او طعام ور کوي دې جن الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ رواه ابن ماجہ والترمذی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی سو کوئی دا اللہ حبیب ہوئی ہر سو بدلی خدا اللہ علیہ حبیب خبر نہ بدلی وہی کما یو زنان مومنہ چمڑشوا و خاون تی خوشحالا و راضی نو سید الکائنات وی جنت تبز دیکھئے خبر دا کمی خزا چه مرشوا او خاون تی رضا نداغی جنت زیدہ حدیث امام ترمیزی رحم اللہ ذکر کرے نور حقوق میں انشاءاللہ بیا ذکر کرو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وباہ بعمر خاص کر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے کہ فخر کر اور اللہ حبیب خوب دے نبی سے بھی وحی حدیث پاک کے راغلی اور دا حدیث امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرے ففضائل دے صحابہ کراموں کی نبی علیہ السلام وی بینما نائم اوتیت بقدح من لبن صحابہ کراموں تو وی زودوم مات یو پیالد شودو نڈکر اوڑے شو نما اس کلی راغینا او بے ویلو جہنم والا کمدا چې هغه تش خوراک او اسکاک مقصد دی نه موس پیژني نه خاوند تابعداري پیژني تش خېټه سره کار دی خېټه سره هم ليس لها هم الا الاكل والشرب والنوم د خوراک اسکاک او د خوب سره کار دی نه موس سره مینا ساتي نه د الله او د رسول تابعداري سره مینا ساتي او نه د خاوند تابعداري کوي رسول اللہ ویلو وی ما جہنم کے سر و رچت کو نو دیر میں پکے زنانو کتے دا زنانو نہ ڈکو اداولی وی دی دا اللہ تابداری کما کئی دا رسول تابداری کما کئی دا خاوندانو نافرمانی کئی وکثرت تبرجهن دا پردو سڑو مخ کی زینت سرگندئی ایسے پڑھنے نہ سمئی پردے سڑے چھ مخی لور شدہ بیا کالے والا خی پڑھنے با سمئی دا مخ کی با خبری کئی او خلو چھ دا کور نہ بلا ضرورت ہوتا نو شیطان مور پسیشی دیکھو بہتر شیر زنانہ پارس ہے چھ دا پا کور کی بار نہ گردی دارنگا حدیث ذکر کرے زنانہ با پردو سڑولو نگوری وی ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کور تراغل ام المومنین عائشہ و افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستے رسول اللہ ورطوی پردت ہو کئی نہیں ورطوی دے خودن نے کنا اللہ نبی ورطوی تاسو خورندے نہیں کنا افعمیا وانی انتما لستما تبصرانی ولی تاسو مرندی تاسو لگو رہی نسا نو کولندم دے نو زنانا بتی سکئی پردہ بتے کئی دارا گنام علماء لکری یو سڑے پا جوندنی تی پردہ دن مر نپسند ہے جمع کی گئی ما دو زندہ وسیعت زان سر لازم کئی مر نمخ را وسیعتو کئی چیز مرشم نو خاص دیکھ میں کی رہی چی پردی دو کلی زنانا را لن را پریز رہی آغا زنانا یمڑی ملاقات کئی چی پا جوندنی دل ملاقات سو جہل نیکان خلق دا سکئی منکل عالمو اغزوی لوری چی مرشم ماری بیٹک کی کیرا خپلی لونا بی بی یادا سے زنانا را پریزا شغل ما محارمی دی پردی دن را پریز تاسی وسیعتون لازمی پسڑی والے یو حدیث دینے کے ذکر کرے علی ابن ابی طالب وئی چیزا او حضرت فاطمت الزہرا پر رسول اللہ وردن نشو چومی من دون اغدر سخت جڑل رسول اللہ جڑل نمو ورطوی مور پلار مدرن قربان شمل لذی ابکا کا سشی پا جڑا کرے پشپد میراج کی چیزا اللہ اسمان تخیجولے و نماز زنانو کتے چیئی تا سزا ورکولے شو پا مختلف قسم عذابون سرا نو آغیر وجنمی و جڑل یا خزم یولی دلی واچے